د تورخم دروازې د تړل کېدو شپږمه ورځ ولسي خلکو او قومي مشرانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. ننګرهار کې د طالبانو مسؤلین وایي چې دغه ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند تورخم ښارګوټي کې د پاکستان له لوري د دروازې د تړل کېدو په غبرګون کې ولسي خلکو لاریون او اعتراضي غونډه وکړه. ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه لاریون او اعتراضي غونډه دوشنبه شلم د وږي د سلګونه ولسي خلکو او قومي مشرانو له لوري ترسره شوه. اعلامیه کې زیاته شوې ده چې ولسي خلکو د پاکستان له لوري د تورخم د دروازې تړل کېدل غندلي دي او له یاد هېواد یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د تورخم دروازه د ترانزیټ او مسافرو پر مخ خلاصه کړي. قومي مشرانو ویلي افغان مسافر او سوداګر د تورخم دروازې په تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نور د یادې ستونزې ته د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو اترو له لارې د پای ټکی کېږدي. تورخم دروازه له تېرو شپږو ورځو راهیسې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې. په دغه نښته کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو په ګډون شاوخوا 30 کسان مړه او ټپیان شوي وو. د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو په موخه تېره ورځ هم د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ شاوخوا نیم ساعت ناسته وشوه چې د سرچینو معلوماتو له مخې یاده ناسته بې پایلې سرته رسېدلې وه او پاکستاني لوري د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو غوڅه ژمنه نه وه کړې. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو کو په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو په دې اړه مو سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ. د لا خپل ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له مننې او مننې تر بیا ښه وخت ښې چارې.